درنو دوستانو ستړي مشه د ټال ناول 5مه برخه را ورسېدله چې په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې ارزو زړې بوډۍ ته د نیک نظر اکا کیسه کوي چې 5مه برخه به له دې ځینه پیل کړو. بیا به کلیوالو پس خندل، ویل به چې نیک نظر اکا نه شرمېده، غومبس یې وشرمېدي، رسوا یې کړ. سم یې وویلو، زما پلار له کلیوالو سره په کدانه کې همغه سوری ولیده، ویل چې د یوې ورځې خبره نه وه. نیک نظر اکا د دیوال غار ته نږدې سم تخنه یا زوړ فرش هوار کړی و. هر سهار به یې له همغه سوري ښځو ته کتل، په کدانه کې به یې سلامت له چایو ډک چای جوش ورته تشاوه. نیک نظر اکا نو تا نه دی لیدلی، خدای دې نه در باندې ویني. درخانه اکو به د کلي ښځو ته ویل چې له دې سړي لرې ګرځئ، نیک نظر نه لري، په هډو دروند دی. په یو اختر کې مو مبارکي ورسره کوله، لاس یې راوتخناوه. ارزو کیسه کوله، بوډۍ ورته خندل. اشپزه حیرانه وه. بوډۍ اول وار بې وخته ناشته وغوښته. نجلۍ او بوډۍ تر ناوخته لمر ته ناستې وې. وروسته یې ځای بدل کړ، فرش یې د ونې سیوري ته ور وښویاوه. بوډۍ د غرمې ډوډۍ هم هملته ور وغوښته، خو دا ځل یې له سوپ سره بینډۍ هم وخوړې. ماښام بوډۍ په کوټه کې تلویزیون کوت چې زوی یې راغی. د خپل بکس کېښوده، د مور لاس یې ښکل کړ، تشناب ته ننوته. خو کله چې یې بیرته د تشناب ور خلاص کړ، په خپل ځای حیران ودرېده. بوډۍ مستې سندرې ته اوږه خوځوله. ورغی، په خندا یې وویل، ابۍ له ډېر وخته وروسته مې خوشحاله ولیدې. بوډۍ وویل، هسې نن مې زړه ښه دی، څه خبره ده؟ نیمه ورځ مې لمر ته تېره کړه، بدن مې پوست شو، پخواني دردونه نشته. سړي په بیړه وویل، ته باید له کوټې نه وای وتلې، دا د ډاکټر هدایت دی، چا د باندې وایستې. بوډۍ خپلې ډنګرې اوږې پورته وغورځولې. په خدای تر هغه زاړه ډاکټره دا وړه نجلۍ هوښیاره ده. څوک؟ ارزو. هغې را پام کړله چې لمر ته ووځم، په دې 4 دیوالونو کې مې زړه بوټ را ووت. سړي څه ونه ویل، غلی د باندې ووته. بام یې وکوت، لاندې ښکته شو. د اشپزخانې ور یې پرانیسته. په سالون کې یې ناره ونیوله، ارزو. غږ یې وانه اورېده. اول منزل ته ښکته شو. نجلۍ پر جاینماز ناسته وه، دعا یې کوله. سړی همالته پر څوکۍ کېناسته، سر یې وځړېده. شیبه وروسته یې سترګو ته لوڅې ډنګرې پښې ودرېدې. سړي سر پورته کړ. ارزو په خواره خوله وویل، دعا رانه اوږده شوه. سړي چیغه کړه، ته لیونۍ یې، ابۍ دې ولې د باندې ایستلې وه؟ د زړه تکلیف لري، ډېر حرکت یې وژني. ارزو غلې وه. سړي په آرامه غږ وویل، بیا دا کار ونه کړې، سمه ده؟ نجلۍ همغسې غلې ولاړه وه. سړی بیرته پورته وخوت. بوډۍ هندواڼه خوړه. خپل زوی ته یې وکتل، ویې ویل، د چمن ګلان تږي دي. دروازې ته نږدې د مڼې ونه هم ډېره ډکه ده. څومره چې میوه لویېږي، هغومره پر ښاخونه زور راځي. یو څوک ورته راوغواړه چې غټو ښاخونو ته لرګینې پایې ودروي. غلې شوه. ویې ویل، وږې یم، ښه غوړ قابلي پلو به راباندې ونه خورې؟ د سړي سترګې رډې راوختې. بوډۍ وویل، نن مې 3 ځله خوراک وکړ، اوس بیا وږې یم، څه یې پاخه کړي دي؟ سړي وویل، فکر کوم چې نن یوازې آش لرو. د بوډۍ ټنډه تروه شوه. اوف، آش او سوپ یو ډول دي، نور مې بد ترې راځي. هوټل نږدې دی، یو څه راوړه. وخوځېده. سړي وویل، تشناب ته ځي؟ بوډۍ غبرګې پښې ځمکې ته وروړې. پر لاسونو یې زور راوسته، نه کېده. زوی یې ورغی، تر مټ یې ونیوله. بوډۍ یې پر کمود کېنوله. دا یې له کوټې ووت. پر بام یې تلیفون غوږ ته ونیوه. شیبه وروسته یې وویل، ډاکټر صاحب، ابۍ کابلي پلو غواړي. غلی شو. بیا یې وویل، خو نن یې 3 وخته ډوډۍ خوړلې. د بوډۍ غږ راغی. سړی کوټې ته ورغی. بوډۍ یې له تشنابه راوایسته. بیرته یې پر کټ پرېسته. د باندې ووت. ارزو لا همغسې پر څوکۍ ناسته وه. سړي په خوند وویل، مننه. ارزو په بیړه ودرېده.
سړي وویل له ډاکټر سره وغږېدم، ویل چې د مور صحت د په خوراک پورې تړلی دی. حویلۍ ته ووت، ارزو پورته وخته. بوډۍ ټوخل. په ټوخي کې نجلۍ ته وویل سهار به بیا لمر ته وځو. ارزو د بوډۍ تر څنګ پر کټ کېناسته. ورو یې وویل خو ښاغلی خفه کېږي. بوډۍ سترګې ورته ټینګه کړه. په خوند یې وویل په کیسه کې مه کېږه. د ارزو سر وځړېده. بوډۍ وویل هیڅوک دې له کاره نشي رانه ځوابولی. ارزو په بیړه پورته وکتل. په وړو سترګو یې ځلا پرته وه. وی ویل دا مې له انا زده کړل. په کوټه کې به یې زړه تنګېده. تل به پټیو ته وتله. طبیعت به یې جوړ و. کور ته به یې هم ډک پلو، سرمایي او شلخي یعنی 2 ډوله سابه دې راوړل به یې. په کومه ورځ به چې د باندې ونه وته سلا بلا به یې کنځلې کولې. غلی شوه. وی ویل لاندې هم خالی کوټه شته، ولې هلته نه ځي؟ لنډه به حویلۍ ته وروځي. بوډۍ په حیرانۍ ورته وکتل. ارزو وویل زه به ام د شپې در نږدې یم، مازې یوه ناره راکوه. بوډۍ وویل بد خو نه وایې. دروازه خلاصه شوه. سړی له ډکې کڅوړې سره راغی. پر کټ یې 3 پلاستیکي قوطي کېښودل. ارزو وویل آش توت کم. بوډۍ وویل نه مه یې راوړه، بد مې یسي. نن به همدا پلو وخورو. بوډۍ یوه کاچوغه وریجې ورپورته کړې، خو په 3مه کاچوغه کې ټوخي واخیسته. ارزو د اوبو ګلاس ورته ونیو. بوډۍ شاته شوه. سړي وویل خوند دې خراب دی؟ نه، خو تا پلو غوښت، زړه ته مې نه کېږي. غلی کېناسته. وریجې او غوښه همداسې پاتې شول، یو هم ونه خوړل. ارزو ډک قوطي په کڅوړه کې کېښودل. ولاړه شوه. د کوټې په دروازه کې د سړي غږ ورپسې راغی. په کثافات دانۍ کې یې واچوه. نجلۍ د باندې ووته، خو کله چې بیرته راغله بوډۍ خپل زوی ته په غوسه و. ویلې چې په دې کوټه کې مې زړه چوي، کټ مې لاندې یوسه. سهار بیا بوډۍ لمر ته پرېوته. سترګې یې پټې وې. سوکه سوکه ساه یې ایسته. ارزو په ګل کې ننوتې موچۍ ته کتل چې څه وخت به له سرو پاڼو راوځي. د انګړ دروازه وټکېده. ارزو ورغله. شیبه وروسته بوډۍ د ماشومانو خندا واورېده. سترګې یې رڼې کړې. یو دم یې چغه کړه ووځئ. خندا غلې شوه. اشپزه او خدمتګاره په منډه حویلۍ ته ورغلې. د دواړو سترګې رډې راوختې. دروازې ته نږدې په چمن کې 2 خیرن ماشومان او له مخه چادرې پورته کړي ځوانه ښځه ناسته ول. تر مخ یې له بېګنیو وریجو ډک پلاستیکي قوطي ایښي وو. خدمتګارې منډه ور واخیسته. یو ماشوم یې تر ولي ونیو. په خوشکی وویل هلئ د باندې ووځئ. ماشوم یو دم وژړل. له ډکې خولې یې وریجې باد شوې. نته په هوا کې پښې وهلې، خو خدمتګارې تر لوی دروازې وایسته. ځوانې ښځې د چادرې پیڅکې ورټولې کړې. یو قوطي ته یې لاس ور وغځاوه، خو خدمتګاره ور ورسېده. قوطه یې د بوټ پر څوکه پورې وهلو. ښځې 2یم ماشوم ور واخیست. د باندې ووته. ارزو ورخطا ولاړه وه. اشپزې ارزو ته وکتل. څه یې ونه ویل. بیرته د چوترې پر زینو وخته. بوډۍ پسې ناره کړه سترګې دې نه وي. اشپزې مخ ور واړاوه. په ورختایۍ یې وویل زه نه وم خبره، دیګ مې کاوه. بوډۍ څه ونه ویل. اشپزه چوترې ته وخته. خدمتګاره هم په منډه د کور خواته روانه شوه. بوډۍ سر ولګاوه. ارزو په جګو پښو کېناسته. له وښو یې یوه وریجه ورټولوله. د بوډۍ له غوسې ډک غږ راغی. غټه نجلۍ یې. ارزو ور ونه کتل. بوډۍ وویل نږدې راشه. ارزو ورغله. بوډۍ وویل څه ضرور ها؟ د ارزو سر وځړېده. د بوډۍ غږ پوست شو. بیا داسې ونه کړې ښه؟ ارزو په مړاوي غږ وویل. خو هغه یو یې کټ مټ زما د کوچني ورور غوندې سترګې درلودې. کله چې به په کور کې د خوراک څه نه و، ورور به مې همداسې مړې سترګې راته نیولې وي. غلی شوه. وی ویل هسې مو هم دا وریجې ایسته اچولې. بوډۍ وویل د وریجو خبره نه ده، په دې خلکو باور مه کوه، غله دي. نو چمن او ګلان خو یې نه وړل. بوډۍ ته غوسه ورغله. بس له ځانه انا مه راته جوړوه. ارزو غلی شوه. بوډۍ سترګې پټې کړې. ارزو ورغله. د بوډۍ په سپینو ویښتو کې ګوتې نه ایستې. بوډۍ ور وکتل. وی ویل خپه مې کړې؟
نه ما ته باک نه راځي. انا به مې تل سپکولم. لرې ړنګ پلاستیکي قوطي ته یې وکتل. وی ویل که یې خوړلې وای ته وا بده وه. بوډۍ وویل نور نو دا خبره پرېږده خو کوچنیانو ته مې خوا بده شوه. اول وار مې چې دروازه ور خلاصه کړه ژړل یې. له موره یې وچه ډوډۍ غوښته. همدې وریجو ته یې وخندل. غلې شوه. ویې ویل خندا یې عجیب خوند کاوه خو بوډۍ ته غوسه ورغله. سم ووایه چې خندا ما ورنه واخیسته. ارزو ویل څنګ بدل که د سر بله خوا دې پاتې ده. بوډۍ پر یو اړخ شوه. دواړه غلې وي. ارزو ویل ثواب لري. بوډۍ سترګې رڼې کړې. څه د وږو مړول. بوډۍ بیرته کمزور خړ باڼه سره وروستل. ارزو وویل موږ ته به هم کله کله کلیوالو پاتې شوي خواړه راوړل. مور او انا به مې سرتور سرونه دعا ورته کولی. خدمتګاره له جارو سره راغله. ارزو د بوډۍ ډانګره اوږه وخوځوله. په خواره خوله یې وویل خیر دی سمې وریجې دي. بوډۍ ور وکتل. خدمتګاره وریجو ته ور روانه وه. ارزو وویل تر اوسه به لا ډېرې لرې نه وي تللي. خیر دی دلته یې نه راولم یوازې وریجې ور باسم. بوډۍ کېناسته. نجلۍ ته یې وکتل. وی ویل ولې دومره شلی یې؟ د ارزو سر وځړېده. د هغه یوه کوچنۍ ژړا مې نه هېرېږي. زما د ورور غوندې و. بوډۍ ناره کړه مه یې جارو کوه. خدمتګاره بیرته د چوترې خوا ته وګرځېده. ارزو په خوند وویل نو وریجې ور وباسم؟ بوډۍ د هو په نښه سره سر وخوځاوه. د ارزو رنګ وغوړېده. منډه یې ور واخیسته. له سړکه یې زوروره ناره راغله هی راشئ. شیبه وروسته بیرته بوډۍ ته ودرېده. په خواره خوله یې وویل خیر دی چمن ته به یې راولم. د سړک د غاړې چټله ویاله بد بوی لري. بوډۍ څه ونه ویل. ارزو بیرته د دروازې خوا ته منډه کړه. شیبه وروسته په چمن کې 2 ماشومان او یوه ښځه ناست ول. ماشومانو په ویر بوډۍ ته کتل. ارزو بوډۍ ته راغله. خوله یې جینګه کړه. خیر دی ویریږي خوراک نشي کولی. یو وار خو ورته وخانده. مازې یو وار. بوډۍ وخندل. ماشومانو وریجو ته خیرن لاسونه ور وغځول. بوډۍ ورته ځیر وه. د ماشومانو خولې ډکې وي. کله کله به یې وخندل. وخت ووت. ښځې پاتې وریجې په پلاستیکي کڅوړه کې واچولې. تر ډیره یې اسمان ته لاسونه نیولي وو. یو دم یې بوډۍ ته وکتل. په لوړ غږ یې وویل خدای دې دواړه جهانه سم که. خدای دې د اولادونو او لمسیانو غم نه درویني. خدای دې له اور او اوبو وساته. ښځې کڅوړه ور واخیسته. له دواړو کوچنیانو سره د باندې ووته. ارزو بوډۍ ته ودرېده. وی ویل پښې در کېکاږم. بوډۍ ور وکتل. څه یې ونه ویل. نجلۍ د بوډۍ پښو ته کېناسته. شیبه وروسته یې بوډۍ ته وکتل. وی ویل ته ژاړې؟ بوډۍ مخ واړاوه. نجلۍ وویل ما ولیدې سترګې دې له اوښکو ډکې وې. غلې شوه. وی ویل ځان دې درد کوي؟ ځواب یې وانه اورېده. د بوډۍ سر ته ورغله. د هغې په سپینو ویښتو کې یې ګوتې ننایستې. بوډۍ په غریو کې وویل زه بده ښځه یم؟ نه ولې به بده یې؟ تا خو هغه ده ها کوچنیان هم ماړه کړل. خو کوچنیان تا ماړه کړل. ما خو وژړول. دومره یې په کیسه کې مه کېږه. بیرته خوشحاله شول. بوډۍ وویل دا ډېر وخت مې دومره د سکون احساس نه و کړی. ارزو وپوښتل سکون درته وایي؟ بوډۍ سترګې پټې کړې. سوړ اسویلی یې وایسته. سکون د پوست باد غوندې دی. په سترګو نه ښکاري خو پر مخ خوږ لګیږي. سکون آرامي ته وایي. زړه مې سپک شو. د هغو ماشومانو خوشحاله سترګې او د هغوی د مور دعا مې له ذهنه نه وځي. ارزو په خوند وویل د غریبانو دعا نو ژر قبلیږي. یوه ورځ مو غوا لنګېده. درنو اوریدونکو 5مه برخه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وختونه.